خجی مرګورو دا یو کلام تاسو ته نشر کوم د رحمان بابا یو کلام ما دې کې اورېدلی دی په دې رنګ کې دی نو په دې کې د والد صاحب دا کلام دی هغه اوس ما وکتو خو بس زما نه ګډ وډ شو او تاسو به اورېدلي خامخا به تاسو ته پته نو دا والد صاحب دا کلام اورې دا وایي چې دا یار دی دا هجران دی دا ګل دی دا خزان دی دا ډومبې سرنامه دو بنده شو که نه چې بیا اوس دویمه کرخه کې چې کوم دو بند دي نو د هغې ډومبې بند بیا دا چې دا دنیا ده دا پناه ده دا خندا ده دا جړا ده بیا اوس دا دویم بند بیا وایي چې دا باغ دی دا تالان دی دا ګل دی دا خزان دی یعنی اوس سراسر جو شان اوري دا دنیا ده دا پناه ده دا خندا ده دا جړا ده دا باغ دی دا تالان دی دا ګل دی دا خزان دی هغه برابر شو خو بیا بل هغه وایي چې دا عزت دی دا ذلت دی دا دولت دی دا عزت دی دا ذلت دی دا دولت دی دا غیبت دی دا مال دی دا ارمان دی دا ګل دی دا خزان دی بیا بل اندر وایي چې دا لیلا ده دا مجنون دی دا الفت دی دا بلدون دی دا عشق دی دا نیران دی دا ګل دی دا خزان دی یعنی بیا اوریدا دا لیلا ده دا مجنون دی دا الفت دی دا بلدون دی دا عشق دی دا نیران دی دا ګل دی دا خزان دی کسر وجه دا صفر دی دا فریاد دی دا مینا ده دا فساد دی او دا شعر دی دا ایشان دی دا ګل دی دا خزان دی دا صفر دی دا فریاد دی دا مینا ده دا فساد دی دا شعر دی دا ایشان دی دا ګل دی دا خزان